په پنجاب کې په کراچي کې یا داسې په نورو ځایو کې یو حیوان ګټر ته ایله سوی وي دوی پر هغه باندې بیانونه چلوي د دوی تبصرې روانې وي یا دلته یو کرکټر راولاړ سوی وي یو ځای واده کړی وي دوی ټول میډیا پر سر سره اخیستي چې دا کرکټر واده په پلانکیزي کې وکړي خو بیا چې دلته زموږ د پښتنو افغانانو قتل عام روان دی په سپینه ورځ باندې زموږ د ځوانانو جنازې موږ پورته کوو او دغه ناپاکه پوځ یې وژني بیا دا میډیا خاموشه ده دا میډیا بیان هم نسي چلولی نو لهذا موږ دا میډیا ته هم دا وایو چې تاسو به تر څو پورې دا بې ایماني کوئ تر څو پورې به دا بزدلي کوئ تاسو ټوله میډیا دلته په عین کې تاسو ته دا اختیار شته چې تاسو باید آزاد صحافت وکړئ حقایق ښکاره کړئ خو تاسو د یو صوفیدار تر ګوټو لاندې خپل ژوند کوئ د هغه بغیره تاسو یو بیان هم نسئ چلولی دا د دې ولس د دې پښتون افغان دښمني تاسو کوئ تاسو هم د دې پوج د دې ناپاکه پالیسیانو برخه یاست د دې افغان ولس دښمني مې په مخه اخیستې ده او ورسره زموږ هغه خپله سوشل میډیا یا زموږ هغه وطنپاله د میډیا فعالان چې هغه څوک د وایس اف امریکا سره کار کوي څوک دلته د شمشاد سره کار کوي څوک د بي بي سي سره کار کوي یا زموږ خپل دغه د سوشل میډیا فعالان دغه موږ قربانۍ کوو دوی ته موږ آفرین وایو چې نور هم تکړه سئ د خپل وطن نمایندګي به موږ په خپله کوو دا خلک موږ ته هېڅ نمایندګي نه راکوي